ننګرهار کې درې تنو سره بیلابیل ډول نشئی توکي ونیول شول. د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ د نشئی توکو پر وړاندې مبارزې مدیریت منسوبینو د خوږیاڼو ولسوالۍ اړوند چمتلي ښارګوټي کې پر یو کور عملیات کړي چې په ترڅ کې د ټابلیټ کا ګولۍ یو کارخونه موندلې او یو تن سره 1508 ټابلیټ کا ګولۍ 8000 سپینې نشئی ګولۍ 980 ګرامه هیروین 280 ګرامه خاص هیروین او 1500 ګرامه د ټابلیټ کا ګولۍ او خام مواد ترلاسه کړي. ننګرهار کې د لوی اختر وروسته د کانګو ناروغۍ پیښې زیاتې شوې دي. روغتیا پالان وایي کانګو یو وینه بهیدونکې تبه وایروسي او مرګونې ناروغي ده چې انسانانو ته د څارویو سره د تماس لرو او حیواناتو کې د کنې څخه انتقالېږي او د دې ناروغي پر مهال ناروغ له شدید سردردۍ تبې ستوني درد خونریزۍ له ستومانۍ او زړه بدوالي سره مخامخ کیږي. د دوی په وینا د دې ناروغۍ څخه د ځان ساتنې لپاره باید د څارویو سره د مخ کېدو پر وخت دستکشې ماسک موزې عینکې او چپنه واغوستل شي. د کندوز د عامه روغتیا ریاست مسؤلینو دغه ولایت په حوزوي روغتون کې د نږدې 200,000 ډالرو په لګښت د 2 روغتیايي پروژو د بشپړېدو خبر ورکړی. د ګردیز ښاروالۍ مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکز کې د 9,000 ډالرو په لګښت د لاسي توکو پلورونکو لپاره نوي غرفې جوړې شوې. ننګرهار کې 200 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. د ننګرهار ولایت پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست په چوکاټ کې درمان موسسې له لوري جلالاباد ښار کامي او کوز کونړ ولسوالیو د طبیعي پیښو 200 زیانمنو شوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وشوه. او ننګرهار کې د سون لرګیو د قاچاق مخنیوی وشو. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ او د شنې خطي منسوبینو د جلالاباد ښار اړوند سمرخیلو چک پوینټ کې په یو خاور ډوله موټر کې 200 منه لرګي چې د هندوانو په منځ کې په مهارت ځای پر ځای شوي ونیول.